یې بادشاه سبا ګدا به یې ته، نن یې بادشاه سبا ګدا به یې ته، سبا ولاړ در کې د چا به یې ته. کړي نن لښکرې سلامونه درته، کړي نن لښکرې سلامونه درته، سبا په قبر کې تنها به یې ته. څه دي چې کړي په دنیا دي بنده، څه دي چې کړي په دنیا دي بنده، هلته په خپلو کړو ګویا به یې ته. تا په دنیا کې څوک پیشوا ونیول، تا په دنیا کې څوک پیشوا ونیول، خوا کې ولاړ د خپل پیشوا به یې ته. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. د ادبي پیج او د ادبي چینل نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان یو وارې بیا تاسو سره په دغه شیشه مخاطب دی ملګرو، په دغه تمه په دغه هیله چې روغ جوړ به یو د خپل ژوند نه به خوند او مزې اخلی. ملګرو خپرونه د ادبي ګلونو څنګه چې تاسو ته پته ده زموږ د پروګرام مقصد کوم ملګري چې شعر لیکي په پښتو ادب کې لیک کوي هغه لیکوالانو ملګرو له ځان رسوو. نن راغلي یو سیمه نوي کلي ته راغلي یو ملګرو، ډېر زیات خوشحاله یم. راسره نن پروګرام کې یو داسې هستي میلمه ده چې هېڅ د تعارف محتاج نه دی. پښتو ادب دپاره ډېرې زیاتې ستړي کړي دي، ډېر زیات خدمت یې کړی، خپل ژوند یې ورته وقف کړی. راسره نن ناست اشرف الدین اشرف صاحب. نو ډېر وخت مو نه اخلم، راځئ په خپل ادبي ګلونو پروګرام کې ورته به شریکه هرکلی وایو. اشرف صاحب په خپل پروګرام کې درته هرکلی وایم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. ډېره زیاته مننه مو کوو چې دومره مصروفه ژوند نه مو وخت راکړو، نو ډېره زیاته مننه. دقت وکړه چې تاسو دلته ماله رالئ په دې اخیر عمر کې زما ډېره دلجویي وشوه په دې وخت کې، او ستاسو په ژوند کې د الله خیر واچوي. ډېره زیاته مننه ملګرو. څنګه چې ما وویل راسره نن ناست اشرف الدین اشرف صاحب ړومبی مرکه یې زموږ سره د ړومبی ناستې زموږ سره دی. نو ډېر وخت مو نه اخلم، په پروګرام کې به دې خوندور شعرونه هم واورو، د دې ژوند به هم پوښتو. نو ټول ړومبی خو راته ده ووایه اشرف صاحب ژوند مو څنګه روان دی؟ د الله رب العزت ډېر لوی احسان دی، دا اتیاو کالونه یې په عمر کې روان یم. خو ښایسته عمر مې تېرېږي ځکه چې د الله د بندګۍ لپاره د جومات د تلو راتلو لپاره راته وخت میلاوېږي، او نور د دنیا نه بلکل توبهګار یم او آخرت طرف ته ډېره توجه لرم. داسې دې طرف ته ډېره خیالات لرم، د دنیا نه داسې تمه او دغه کتې ده. ټیک ته جي کتونکو سره دا هم شریک کړئ د شاعرۍ آغاز مو کله نه کړی دی، شعر لیکم کله نه شروع کړی دی؟ دا خو ولې یو داسې پکې یو نقطه درته لګومه چې زه پنجاب کې پلار سره لوی شوی وم، نو ما له پښتو نه راته چریګي کې داخل کړم، نو زه له پښتو نه هېډ ماسټر ته دا پښتو مې په هغه پیجي دویم کې دومره یې زده کړه چې بیا مې دویم درېیم کلاس ته پښتو ښوله. او په دې زمن کې کنډرو کې زموږ مشر الله دیوبند کې زین خان استاد و، د هغه مې شعر واورېدو، په دې طرف ته مې توجه راغله. هوایي طبعي شعرونه وو، نو هغه تقریبا خو ختم شول، پردیسي پرېښومه نه. او بیا تقریبا لومبی شعر مې په قرآن باندې په ریګي مدرسه کې جلسه وه، او هغې باندې نن د قرآن خدمت د موږ لاسونه اخیستلي دي. داسې شعر اوږد شعر دی، په قرآن باندې ما بیا شروع کړه. هغه راسې د قرآن په باره کې تقریبا چې قرآن واوري، قرآن له راشي، په دې طرف باندې مې زیاته توجه ده. د دنیا طرف ته انشاء بیا د عقل خبرې پکې رالي، د دنیا لپاره هم پکې ډېر شته دی. نن حالت چې کوم روان دی په دې باندې پکې خبرې شته دی. کتاب دروند دی، 500 پیج دی تقریبا، کافي شعرونه دي، هر قسم حرف مې پکې چېړلی دی. خو ما نه بلکې زه شعر نشم لیکلی، او چې کله لیکم نو بس دغه شان یو پوره مضمون راشي، هغه بیا زه مجبور یم چې ځان ته مې بټن لګولی او لیټان کړم او په شپه کې ولیکم، او چې کله خطا شي نو بیا مې هغه شعر کړی وي. ټیک ته جي اشرف صاحب دا راسره هم شریک کړئ، په ادبي دنیا کې مو استاد څوک و، زده کړه مو چا نه کړې وه؟ په ادبي دنیا کې د کنډرو زین خان استاد ډېر یو مشهور شخصیت تېر شوی دی. هغوی خو دا خبره هم نه، ځکه چې اخر عمر کې بیا درس د قرآن هم راکړه، ډېر خادم و. او هغوی به رباب هم
څه زمانه کې ما په خپل ژوند کې یو ځل نیم غږولی و هغه ناشنا طرز و ناشنا خبرې دي او بیا را سره په خپل هغه شعر دغه کړو ما ته را میدان ته شراته یو دوه درې مصرې مې کړې وې یو مصره یې دا کړې وه سترګو مې زړه ته درخواست پیش کړو چې مهین ته شو اوښې مونږه تویوو او یو مصره یې دا کړه چې ستا د خواره نیونګړ یاره زار زار شه د دنیا نور بهرونه بیا ورپسې غزل راواله شو غزل پسې مې یادېږي ټول ټیک دی چې ستاسو کلامونه به هم اورو تاسو نه خو دغه سره هم شریک کړئ چې یو کتاب مو چاپ شو نور د سره ناچاپ کتاب شته که نه او بل خو مې شروع کړې ده اول خو مې یو تاریخ راواله شو د آدم علیه السلام نه راواخله او اصلي هغې کې مقصدي خبره دا ده چې دا قبر پرستی او بت پرستی کله نه ایجاد نو دا د نوح علیه السلام په وخت کې شروع شوې ده او بیا د هود علیه السلام قوم په دې بت پرستۍ او قبر پرستۍ تباه شوې ده صالح علیه السلام دې کې اخته یم خو دې کې ډېر زیات ما بیا په شعر کې لیکل کړي دغه بیا یو نمونه په لام کې ډېر اوږد شعر دی او منځ تر منځه پکې ناشنا کاپۍ خو مې روان نه شته هغې کې ناشنا هغه لاندې وروسته کړی ټول یو شان صحیح دا سره هم شریک کړئ چې د کوم شخصیت شعر تاسو اورئ لولئ او ګورئ دا سره هم لږ شریک کړئ ولې د بچپن په زمانه کې یو خو مې خپل استاد و چې ما به شعر ولیکو نو هغه له به مې یوړو نو هغه نه به کله ورکم شو او کله به د هغې اصلاح وکړه نو بیا به یې راله راکړو بیا قدرت وله چې دواړه په اهل حدیث مسلک کې را روان شو او دواړو یو ځای زندګي اخر وکړو یو ځای و ډېر په مینه تېرېدو نو د هغه مې اورېدو یو شپه داسې راغلې وه چې د زیاچیني و شاعر و اصل ضیا نامه وه هغه کنډرو ته چا راوستی نو د استاد مې هم ناست و داسې یو خوا ته تیاره کې پټ ناست و کوم دیني خلک و نو هغه شپه چې تېره کړه نو ټوله شپه یې د ماسخوتن نه واله تر سهاره پورې یو روبۍ به یې ویله غزل به یې شروع کړه بیا یې نیمې کې پرېښود بیا به یې بل شروع کړو بل غزله به یې نیمې کې پرېښود بیا به دې وروستو ته راغله هغه ما استاد ته دا استادجي دا څنګه شاعر دی نو هغه ما ته یو ټکي وویل بچی دی دې یاداشت ته حیران یاداشت ته څه ټوله شپه ګڼېږي په یاد که نه نو بس هغه یو دغه چې د هغې دغه مول او خوش اواز او خوش اوازي هم ډېر لوی نعمت دی چې خدای چاله ورکړي نو دغه ما هغه دواړه په شریک اورېدلو او نور داسې په بچپن کې د رحمان بابا کتاب مې تر نظره تېر شوی دی اشرف صاحب دا سره هم شریک کوي تاسو صرف اسلامي شعر یې کوئ نو دې طرف ته مو څنګه پام راوګرځېدو دې کې حقیقت خو دا چې زما د وړوکوالي د سکول د زمانې نه چې مدرسه ریګي کې جوړه شوه نو اصلا استاد نور حلیم راغلو محترم صاحب الله دې وکړي هغه ویل د هلکان مدرسې ته راغلم د ماسپښین به مونږ مدرسې ته لاړو د ماسپښین جمع به ما ورکوله نو هغه وخت نه زه هغه دین کې نو بیا محتمیم یو جلسه کوله ویلې ته راشه قرت ووایه چې قرت مې وکړو نو ماته یې ستا خو د افې او جیم دې کې غلطېږي نو هغه بیا د ما اصلاح دپاره څلورمه سپاره ما سره ویله نو دغه وخت نه زه دین کې اټیچ پاتې شوم بیا په اسلامي مدرسه کې د انجمن صدر هم پاتې شوم دوه درې کاله خو لګوه مې د دین سره ډېر ځکه چې کله دا د پنځپیرتوب خبرې راغلې نو دغې سره وپوهېدم چې دا څنګه چل دی چې څو خلک دي زیارتونه هم نه مني او قبرونه هم نه مني او دا خبرې راغلې نو زه بیا لطیف الله شاعر و د ورموړ هغه ریګي مدرسې ته راغلو بیا هغه سره قرآن شروع کړو هغې چې بیا لاړ بیا هم زما د هغه رابطه وه هغه زما دې کتاب کې هغه مو په تقریدي پکې راله وکړو او ویم لیکل چې دی زما شاګرد پاتې زما یې ډېر خدمت کړی نو زما دیندارو خلکو سره دې طرف ته توجه ډېر دا د الله مهرباني وه ځکه چې یو سړی شاعر او د ډمتوب نه بچ شي د رباب او منګو د سندرو نه بچ شي که نه او دین کې پاتې شوم دا لکه هغه ورځ راته یو سړي ویلي ویل ما ستا کتاب وکړو خدمت مبارکي در کوم شکر دی چې د صورت شورا هغه اخري آیات کې چې الله کومه دفعه لګوله هغې نه ته بچي نه الله دې بچي ډېره زیاته مننه
عملګرو یادګیرنه ادبي ګلونه تاسو له هغه ادب رامخته کوي کوم چې په ټول پوره وي او معیاري وي. په دغه لړ کې نن راغلي وو راسره ناست ډېر مشر او ډېر تکړه شاعر اشرف الدین اشرف صاحب. کتاب یې هم چاپ دی زما لاسو کې دی دیوان اشرفي. نور خبرې اترې به ورسره هم کوو د دې کلامونه به هم اورو. نو اشرف صاحب کلامونو اړخ ته راځو نو خپل یو کلام دوه به راسره شریک کړي هغې نه پس به بیا بلې پوښتنې اړخ ته راځو. د الله پاک حمد و ثنا نه بعد کوشش کوم چې آواز وباسم الله دې رحم وکړي. جی بالکل. رب ستا د رحمتونو امیدوار په عمر تېر د ټولو بدونه بیزار یم او هېڅ حساب کتاب یې ما ته معلوم نه دی. هېڅ حساب کتاب یې ما ته معلوم نه دی. خپله ربه بې حسابه ګناهګار یم او که معافي راته تو نه کړې خاونده که معافي راته تو نه کړې خاونده مستحق په ګناهونو زه د نار یم او که تمامه دنیا سره شو بیا زما شي که تمامه دنیا سره شو بیا زما شي خو چې ستا رضا حاصله نه کړمه زه خوار یم او چې بد عمل کوم د عمل په میدان فعل یم دا به یې فدیې که برای نام په مسلم شمار یم چې بد عمل کوم په معاشر کې به ناکام یم دا به یې فدیې که برای نام په مسلم شمار یم. ما اشرف ته معافي وکړي پاکه ربه ما اشرف ته معافي وکړي خپله ربه ډېر په ټولو ګناهونو شرمسار یم. نه خبر یم چې زه روان په کوم سفر یم بدقسمتي د خپل سفر نه خبره یم. هېڅ پایاب یې ما ته معلوم نه دی وړی زه د ګناهونو سمندر یم. په خپل کرم بچ کړې پاکه ربه په خپل کرم بچ کړې پاکه ربه عظیمه ربه لاهو شوې بې ګودره یم. حق طرف ته توجه مې نه ده کړې حق طرف ته توجه مې نه ده کړې ځکه زه باز جهان کې بې رهبره یم. د خپل رب سره مو جوړه نه ده کړې رب نه لري ځکه دنیا کې در په در یم. د خپل رب سره مې جوړه نه ده کړې رب نه لري ځکه دنیا کې در په در یم. هغه رب چې چا د نشته نه یم شته کړی هغه رب چې چا د نشته نه یم شته کړی بدقسمتي چې هغه رب نه برابر یم. ځکه پایم په کرم د هغه پایم ځکه پایم په کرم د هغه پایم صبح شام په نعمتونې بهرور یم. دا دنیا غم یې په مخه اخیستلي د دنیا غم یې په مخه اخیستلي د دنیا په هر خبر باندې خبر ما دنیا کې ښه خبرې وه ما د دنیا ډیګرۍ حاصلې کړې دنیا لا ما د دنیا ډیګرۍ حاصلې کړې دنیا لا خو ساده افسوس چې د قرآن نه خبره یم. اوس توبې په هغه تېر عمر باسم اوس توبې په هغه تېر عمر باسم چې د مرګ په انتظار د خپل نمبر یم. ما عمر کړو تمام د دنیا غم کې ما عمر کړو تمام د دنیا غم کې اوس پیري د خالي لاس کډې په سر ما چې په قرآن حدیث مې پوهه حاصل نه کړه چې په قرآن حدیث مې پوهه حاصل نه کړه ځکه په شان د لیونو په غرونو سر ما اوس تایب یم په عمر تېر تو ګناهونو اوس تایب یم په عمر تېر د ګناهونو خپل رب ته په زاری شام و سحر ما اوس د باطل خلاف ولاړ لکه د غرم اوس د باطل خلاف ولاړ لکه د غرم حق پرستو سره خوږ شهد و شکر ما زه اشرف یم پر امید رب مې معاف کړي زه اشرف یم پر امید رب مې معاف کړي په عاجزۍ دا زندر کې سوالګر یم. ډېر ښکلی ډېر یقینا خوندور شعرونو له حقیقت نه ډک. ملګرو
اشرف صاحب اخیره کې د کتونکو له لیکوالانو ملګرو له څه پیغام ورکول غواړئ ولې ډولونو مالک الله دی او د الله په منشا او په رضا دا کتاب وشو او دا مې خواهش دی چې دا دنیا ته ورسېده ځکه چې دې کې یو دعوت لوی دعوت دا دی چې قرآن ته راشه دې پسې شعر به هم ویلو په قرآن باندې دې په حدیثو ته هم لاړ شم چې د رسول الله صلی فرمان هم دا و چې ما تاسو ته قرآن حدیث پرېښود بیا منګول ولګول ګمراه نه به بچ شئ او د خپل محترم دریږي نور حلیم صاحب نه مې دا په یو تقریر کې اورېدلو د خپلداري اټینډ کولو نو هغوی په یو قبر باندې ویلو چې په دنیا کې عظیم فساد برپا و چې خلکو ژوندی لمونه ښخولي نو د ځمکې اصلاح الله په قرآن حدیث کړې وه او د دې ځمکې اصلاح چې اخیر عمر کې کېږي اخیره زمانه کې نو په قرآن حدیث به کېږي زما په دې کتاب کې ډېر زیات دعوت دی ته دی چې ورونو قرآن حدیث ته راشئ یو آیات راوړم چې لیکلي دي خپل سمانندای کې چې وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا چې الله رسول څه درکوي هغه واخله چې څه نه دې منع کوي هغې نه منع شه نو دا دین دی او چې په دین رالو نو بس الله ته انشاءالله مکرون یو هغه آخرت ژوند هم ښایسته شي نو ټولو ملګرو ته دا سوال دی چې زیاته توجه قرآن طرف ته ورکوي او چې اسم نه وي نو په 24 ګنټو کې په ناظره باندې په مکه کې یو عالم یوسف مکی هغه درس ورکاوه هغه ویلي که سړی ناظره هم قرآن وایي نو الله به د کفر شرک نه بچ کړي نو الله پاک د کفر شرک نه بچ کړي او د دنیا دا ډیګری خو به دنیا کې پاتې شي خو په دې لیکل باندې مې د دوه پاڼې شعر دی چې لیکل انجینیرینګ هم شته دی وکالت هم شته او ججان هم شته هر څه شته دی ټول حکیمان هم شته ټولو لیک ښه دی د هغې ما تایید کړی دی چې دنیا دپاره څه خو باقي دنیا نظام هم په دې روان دی خو څو پورې چې د دې تعلق دی هغه لیکوال چې هغوی مفسر دي د قرآن تفسیرونه لیکي یا الکاتب وحی نو هغه خلک ډېر کامیاب دي ځکه چې د قرآن سره چا مینه لرلې ده نو دا مې دا سوال دی ملګرو ته او دنیا ته مې ډېر دا بېځایه سوال دی چې قرآن حدیث سره لګو وساتئ او دا قرآن حدیث چې دی نو دا د جنت دوزخ دپاره دلیل هم دی یا به دا قرآن ستا خلاف شهادت وکړي چې یا الله ده زه نه یم کتلی او دوزخ نو رسول الله صلی الله تپوس کوي چې ته به ستاسو ملګري دوزخ ته ایسار شو هغه ورته یا الله څه ته نن قرآن ایسار کړو نو الله دې نه کړي چې مونږ قرآن ایسار کړي او بل حدیث کې دي چې چا لوستی چې محنت مشقت ورسره کړي عمل یې پرې کړي نو هغه به الله به یو زلمی جوړ کړي الله سره موږ ته ګراني که ته ګناهګار یې نو الله نه به دې بچ کړي چې نه الله ته یې پرېږده دې پرېږده نو الله دې تا کې راولي خو قرآن سره لګو ساتي تاسو هم سوال کوم په قرآن مې څو خبرې وکړې نو دا وړوکی شان یو شعر دی دا خدایم ورپسې بل هم دا یو کافي دی یو ځل کتاب د لا یزال مهربان واوره او یو وار کتاب د پاک الله په ښه شان واوره او د زړه په سترګو ورته وګوره او غوږ کېږده د زړه په سترګو ورته وګوره غوږ کېږده په غور او سوچ سره یو وارې قرآن واوره او هسې نه چې اخرت ځان له تباه کړي هسې نه چې اخرت ځان له تباه کړي ښه په سوچ او تدبر یې په ځان واوره او رهنمایي د الله کتاب نه که حاصله دا زموږ د رهنمایي کتاب دی رهنمایي د الله کتاب نه که حاصله وقت ورته وباسه دا ښه په جهان واوره او ای اشرف ځان د الله په کتاب پوهېږه ای اشرف ځان د الله په کتاب پوهېږه او ښه په تفسیر د مفسر په زبان واوره ډېر اعلی یقینا له حقیقت نه ډک دغه شعرونه به مو اورېدلي وي ګټورې خبرې مو اورېدې زده کړه به مو ترې کړې وي ملګرو خپرونه پای ته رسي زموږ دا ویډیو نورو ملګرو سره شیر کړئ چینل سره هم سبسکرایب کړئ تر بلې خپرونې پورې خپل میزبان انضمام ما سره ناست مېلمه خپل کیمرامین احتشام خان دور